السلام علیکم ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل د USB ایرر در وښیم. که چیرې ستاسو موبایل کې USB نه پورته کوي، یعنې تاسو ملګرو موبایل ته USB ور واچوئ، هغه د OTG په ذریعه سره وي، نو هغه موبایل ستاسو USB نه پورته کوي. نو د دغه مشکل څه ده او دغه ایرر به تاسو څنګه په خپل موبایل کې ختموئ، نو بیا به تاسو ډېر په اسانۍ سره وکولی سئ چې دغه ایرر او دغه مشکل په خپل موبایل کې حل کړئ. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه سئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو موبایل ته USB ور واچوئ او ستاسو موبایل هغه USB نه پورته کوي، هغه تاسو د OTG په ذریعه ور واچوئ، نو هغه بیا ستاسو موبایل کې هغه USB نه پورته کوي. نو تاسو به دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، د هغه رقم تاسو په ټک مارکه باندې کلیک وکړئ او گو پر اپس باندې به تاسو چیز وکړئ، کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه کومه دغه اپشنان ټول دلته تاسو چیز کړئ، الاو کړئ. نو کله چې ملګرو دغه اپشنان دلته تاسو الاو کړئ، دغه کومه تاسو راسئ په سٹارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه کومه د دې کوم مین انټرفیس ته انټرفیس به دار کوم دلته د تاسو ته راوړوي او لار د سٹارټ، بیا پریویسی، بیا مور، بیا ریټ او بیا شیر. نو ملګرو تاسو به راسئ په سٹارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ، که چیرې ستاسو موبایل کې تاسو اوس USB لګولې وي او هغه دلته نه راړوي، نو د هغه مشکل چې شته ملګرو هغه ستاسو موبایل کې په فایل منیجر کې نه راړوي. نو تاسو په دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او په دغه اپلیکیشن کې به هغه بیا ډایرکټ راړوي. نو ملګرو اوس ما موبایل ته USB نه ده لګولې، ما موبایل ته موس لګولې ده. نو ملګرو دلته د موس نشان ورکوي، یعنې تا په موبایل کې یو یعنې خپل سټوریج ده او بل تا چې ورته لګولې ده موس ورته لګولې ده. نو د هغه رقم ملګرو زه اوس موس ځینې کاږم، USB ورته لګوم. نو ملګرو اوس ما موس ځینې وکښئ، د هغه رقم زه د خپل موبایل ته USB لګوم. کله چې ملګرو زه USB ولګوم، اوس به دلته USB چیز کې پورته کړي. نو ملګرو تاسو به اوس خپله ووینئ، بار به تاسو په بیک ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو په بیک باندې ولاړاست، د هغه رقم بېرته تاسو دا چیز کړئ، یعنې کلوز کړئ او د هغه رقم دغه تاسو چیز کړئ اوکې کړئ. نو دغه به تاسو چیز کړئ ایګزیکټ کړئ. نو بېرته به تاسو راسئ ملګرو هغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، د هغه رقم ملګرو لوډینګ روان ده او بیا به تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به هم دغه ایرز لوډ سي. بېرته به دغه تاسو له دې چیز کړئ کلوز کړئ او بیا به تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ستاسو موبایل کې USB چیز کړی ده پورته کړی ده. دلته تاسو دغه دویم اپشن وینئ، یعنې ستاسو موبایل کې اوس USB چیز شوې ده، پورته شوې ده. نو ملګرو تاسو کله په هغه باندې کلیک وکړئ، په هغه کې چې هر څو فایلونه پراته وي، هغه ټوټل فایلونه به تاسو ته خلاص کړي او هغه ټوټل به دلته تاسو ته در وښیي. نو ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دغه به دلته تاسو چیز کړئ اوکې کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، هغه ټوټل کومه ډیټا چې تاسو په USB کې پرته ده، هغه ټوټل به دلته تاسو ته در ښکاره کړي. نو ملګرو په دغه طریقه سره به تاسو کولی سئ که چیرې ستاسو موبایل کې USB نه پورته کوي، نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د خپل موبایل کې د OTG په ذریعه USB پورته کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.